دی چې وای حدیث د عقل خلاف راځي، حدیث د عقل خلاف راځي. نو د چا عقل؟ عقل د چا؟ د خوارجو، د جهمیو، معتزلو، روافضو. د چا عقل؟ کم عقل؟ عقول کو تفاوت دی، د هر چا عقل بیل بیل دی. کم عقل به میزان ګرځو د حدیثو لپاره؟ محمد رسول الله چې عقل الناس ته د ټولو زیات عقلمن، صحابه د ټولو زیات عقلمن، او ائمه او سلف د ټولو زیات عقلمن، هغه چرته دا خبر نه کړي دا حدیث د عقل خلاف. دا څوک وي چې څوک د مستشرقینو نه متاثر او د کافرونو نه متاثر او د عقل کاسد او فاسد عقل یو هغه ویل د حدیث د عقل خلاف. د دې وجنه امام مالک رحم الله یو خسته خبره کړې و. هغه خبره دا و ویلا او کلما جاء رجل اجدل من رجل یو سړی راشي چې د بل نه ډېر چالاکي، نو ترکنا ما جاء به جبريل الى محمد صلى الله عليه وسلم، مونږ باغه حدیث او وحی پریدو چې کوم جبريل محمد رسول الله تعالی ور د سړي د چالاکي د وجنه، د جدل د وجنه او د چالاکي د وجنه د خپل عقل نیغ نیغ کوي. مونږ به د رسول الله حدیث د عقل د دې سړي د جدل د وجنه پریدو. یو سړی برازي زما عقل د حدیث ته مني، مونږ به حدیث پریدو. بل براشي زمانه مني، بل به زمانه مني، بل به زمانه. دا مریض د چا عقل معیار دی؟ د چا عقل هغه کڅوټی د حدیثو د بار جمع به حدیث په هغه باندې تلو کله وحاشا. او بل دا چې حدیث د عقل خلاف ناراضي، حدیث د عقل خلاف ناراضي. کوم حدیث چې د عقل خلاف راغی هغه حدیث به حدیث نه صحیح حدیث او چرته موضوعي دی. وجه نه اصول حدیث کې محدثینو دا خبره لیکل ده چې د موضوعي حدیث نه خلاف ځاب د عقل خلاف، صحیح حدیث عقل خلاف نه او یا بستا په عقل کې نقصان دي. دو خبرې دي، یا حدیث د رسول الله حدیث نه دی او یا ستا عقل کې نقصان دی. او چې کله ستا عقل صحیح او سلیمي او عقل کې د وهم وغیرہ شایبه نه او حدیث د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح سند سره دا حدیث چرم د عقل خلاف ناراضي او نه مونږ ته د اجازه څه چې مونږ د الله او د رسول احکام په خپل عقل وترو په خپل عقل کپدیم د عقل باندې تلل شروع کړو زما عزت ټول دین به ونړي. مونږ استاد عقل خو ډېر خبرو کې کار نه کوي، په ډېر امور کې کار نه کوي، خاص کر د غیب او امور کې.